الخر طرف ته ولنجعلک او دې د پاره چې موږ جوړ کوتا آیتا نشانا للناس خلق د پاره وانظر وګرا ال العصام د اډکو ته د خر اډکو ته کیف څنګه ننشزها مونږ را جمع کودا یو بل سره تړو ډانچا څنګه جوړو بیل بیل پراته دي خاورې ریشوي دي دا اوس ګوره چې موږ څنګه را جوړو ثم بیا نکسوها اغوند مونږ اغه تا لحمن غخا او بیا هغه باندې موږ غوخه څنګه چړاو دا اوس ګوره تماشا کوا فلما به هر کلا تبین چې خار شو له اغتا قال اولد اعلم زپو حشما ان الله بشکل تعالی على كل شيء قدير بارشبان قادر ده نو ایمان وو خو مشاهده نه وا تجربه نه وا عملی طور باندې لیدلی نه ودا او چې ویلیدل نو کیفیت اسیم دا هم سړی ځین کې دا لذي چې مال کتلی وای دا څنګه کی حالانکه موږ ډیر شونه دا سې پویګو چې دا په دې طریقې جوړیږي خو چې کله لکه مثلا موږ ماچس راوړو دا ماچس موږ خپویګو چې دې کې فلانه دي سلفر دی او دا شونه دي چې دا سی وی لګي دا اور اخلي خو چې کارخانه ته لاړ شو زموږ دا خواهش چې ویګو دا څنګه جوړي دا تیشه مکس کوي دا څومره مکس کوي دا څنګه جوړیږي وغیرہ نو هم دا غرانګي دا الله د کارخانو نه هغه ځان خبرول دي د پاره چې خلکو ته ام نشانه جوړ شي او بیان کی قوت پیدا وشي بیا الله فرمایي اس بل کیسه الله کوي وایذ اور کلا قال چې ویلی ابراهیم علیہ السلام رب اعظم رب ارینی اخیماتا کیف څنګه تحیی الموتى تجوان دی کوي مړی ما ته لګو خای ته مړی څنګه ژوند دی کوي قال ویلی الله تعالی اولم تؤمن آیتا یقین نشته به خبر چې مړی ژوند کوما نه دا خبره دی بنیاد باندې الله تعالی نه کوي چې کنه هغه یقین نو او یا دی بنیاد باندې چې کنه ابراهیم علیہ السلام یقین نو نه خپل جواب ور کوي جواب بس دې جواب دی قال اولی ابراهیم علیہ السلام بلا ولنا ولكن او لیکن لیطمئن دې د پاره چې اطمینان حاصل کی قلبی زمازړه ته اطمینان ملاوي شي ز نور زما علم کې اضافه وشي قال ان اولی الله تعالی فخذن انسا اربعه سلور من الطير د مرغاننا فسرهن د ډیر وسیمانه ده لګیو ګټو د ډیر وسیمانه ده بس شو فسرهن اما معنا دا چې دا بلد کې خپل ځان سره خو چې کم کیفیت د ابراهیم علی السلام د مرغانو نو د دې معنا چې څومره موږ استادانو نزد کړی دا یا څومره تفصیلی لیکل دي نو دې معنا دا ده چې وینسا به بلد کا به مړی کا به خپل کې چکنی دي جوړه کا چخپی دي کا وې ټکو داسي او بیا د دینه بعد دا څلور حصے بیا تقسیم کا نو چې کله وټکې غړې وړې کې چکنی دي جوړه کې نو مرغه آزا خو به ترې چې پیژندل چې کوم مرغه کم سره دي او بیا په دی وې غربانه کېرا او بیا دې ته وای چې راشه نو دا ټوله برازي تا دا ټوله برازي هم دک کرانګي دا انسانان دي کدا هر څه پوشي دا هر څومره ګډوډ شي دا هر څومره زمکه خاوري ریږي خو چې اورته وای ما چې راشه را پاتې نو دا بند کرانګي راځي نو دې کیفیت هغه مشاهده وا هغه طرف ته اشاره ده او بیا بعضی مفسرینو دغه څلور مرغانو هغه یو تعویلم کړی دی خدا تعویل دی دا ضروری نه ده ګوره تعویل نه مراد ده ممکن ده دا صحیح وي ممکن ده لکه غوایی چې دا یو مرغه چې کومو دا تاوسو او دا خوبصورت مرغه ده او د خپل خوبصورتي باندې ده غاوره هم کبرومي پکې او دویم مرغو چرګ بانګي نر چرګ نه زګه چې بده کې د شهوت غلبای او دامو او دریم چې کومو دا کارغو او دا حریص ته او ګنده شنو باندې خله لګي او حلال او حرام ته نه ګوري هر شي خوري حریص ته په خورا کړي او څلورما کوتره وا کبوتر چې دې غافل وي ودوی خبر بنئ چې شاهین پیرا چې رستر کې پټي کی نو برنه هغه په حمله وکي نو بس وایخلی نو دا څلور مختلف صفاتونه څلور مختلف صفاتونه نو عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نه دا روایت ته چې دا څلور مرغان په دې بنیاد باندې وو چې کچیر یو سړی دا څلور خواهشاتو باندې خپې کی دي اې دې هغه شهوت مړ کی خپل داغه تابعداري ونه کی هغه خپل غرور ختم کی او غاوره نشي مغرور نشي تکبر ختم شي او هغه حریص نشي حلال او حرامو کی تمیزو کی هر چی باندې خلن نه لګي او هغه غفلت نه ځان بیدار کی نو دته به ابراهیم علیه السلام وتی اطمینان الله تعالی ورکی دته به ابراهیم علیه السلام اطمینان ورکی او اطمینان څه ده پاره ده الله لا اله الا هو الحي القيوم چې الله یو د بل کار ساز مددگار نشته کچې دا صفاتونه چا کې پیدا وشي الله دې مونږ ته هم هغه علم را کی چې کوم زموږ ایمان د پاره کافی ده
نو الله فرمای النساء څلور مرغان فسرهن بیا بلدکا او مړیکا او وی ټکوا چخبی تکړه الیک خپل ځان طرف ته ثم بیا اجعل اغکیدا على كل جبل په هر یو غره باندې منهن اغینا جزءا یو برخه یو حصہ جز د کل بدل دی لکه دا پین دی دا کل دی ټول پین دی او دینم اثر لري کو دا جز شو دا جزءا په خپل د دې دلیل وو چې دا مرغانونه یو جز راواخل نو ټول مرغ خو نشي کېدی بعض خلکو دا صرف بلادو سره تعلق دی نه د دې مرغانو یو حصہ د هر مرغنه یو حصہ راواخل نو ظاهر هغه د لپاره مرغ ضروری دی هغه د لپاره بیا ګډوډول ضروری دي نو دا دې دلیل دی چې دا مرغان مړکړي او بیا ټکول شي ثم بیا ادعوهن بیا راوغړه اغي आवाज ورکا اغي تا یاتینک راضی بتا تا سعین پمنډا وعلم او پوهشا ان الله چې بشکل تعالی عزیز زورور دی حکیم خاوند حکمت ولده الله تعالی زورور دی خاوند حکمت دی والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها